بسم الله الرحمن الرحیم. راځو موږ تاسو نن کوم درس ده؟ راځو نن کلیپ مینو. په کلیپ مینو کې دلته مختلف کمانډونه دي چې مختلف کارونه څنګه وي تر سره کوي. اول چې دی رینیم دی. رینیم یعنی د کلیپ نوم څنګه تاسو تغییرو. چې کله دلته راشم ویډیو را خلاصه کم، مثلا فرض کړئ زه غواړم چې تو څنګه کوم دا نیم تغییر کوم. راځي کلیپ ته رینیم باندې کلیک کې، مثلا دا نیم شی ورته لیکي، یو بل شی ورته لیکي دی داسې یو شی، یا مثلا د ALI په نامه علي په نامه صحیح ده، یو کلیپ نوم دی تغییروي. صحیح ده، د علي په نامه څنګه شو دا کلیپ، د نوم یې تغییر شو. صحیح ده. بل دغه نه وروسته بل چې د میکس سب کلیپ دی، یعنی د یو کلیپ نه یو فرعي کلیپ اخلو. مثلا دغه کلیپ دی، دغه ویډیو ده ښه، زه غواړم چې څنګه وکړم د دونه یو ځانګړی کلیپ جوړ کړم، سب کلیپ، یو فرعي کلیپ. صحیح ده. مثلا یوه غټه ویډیو ده، غواړم چې دغه نه یوه ساحه ځینې واخلم، په یو بل ځای کې استفاده ورڅخه وکړم. راځئ په دغه باندې کله چې ډبل کلیک وکړي دلته، کله چې دلته ښکاره شو، اوس زه غواړم چې مثلا دغه ویډیو ده غواړم چې یو دانه سب کلیپ ځینې جوړ کړم. زه ورته وایم چې مارک ان، یعنی د دغه ځای نه تر کومه ځای پورې، تر دغه ځای پورې مارک اوټ، یعنی یوه کوچنۍ ساحه شوه که نه. راځم اوس کلیپ ته چېرته میک سب کلیپ ځینې وایم. صحیح ده. کله چې میک سب کلیپ شو، دا میک سب کلیپ تا یعنی دا یو ځانګړی کلیپ دی، تا څه په نامه وایي؟ زه ورته وایم چې د ASD په نامه. صحیح ده. دا په دو شکل سره جوړ شو. ګورئ دلته څنګه شو، یوازې هماغه کلیپ زه نه لیدو سره پې خلاص شو، یعنی د یو غټ کلیپ نه یو کوچنی کلیپ جوړول. صحیح ده. اصلي کلیپ هم څنګه کوو، مثلا په یو کوچني کلیپ باندې تبدیل کو. خو په ځینو حالاتو کې مثلا چې غواړې ته د غټ کلیپ د ځای په ځای وي، د غټ کلیپ نه یو کوچنی کلیپ واخلې، بیا څنګه کې راځې مثلا کلیپ راخلی. صحیح ده. دلته چې ډبل کلیک وکړي. صحیح ده. اوس د دغو کلیپ نه دا کلیپ خو ټول د موږ تکمیل تر اخره پورې شته دی. زه غواړم چې د دغه کلیپ نه وخت ګوره مخکینی چې موږ کوم تاسو جوړ کړو هغه بسته کلیپ یې کوچنی کړو که نه. زه غواړم چې دا کلیپ په خپل ځای پرېږدي، خو د دغه کلیپ نه یو ځانګړی کلیپ یعنې کاپي یې واخلي. صحیح ده. راځئ اوس مارک این او مثلا تر هره ځای پورې چې تاسو وکارو. صحیح ده. مارک اوټ، راځئ کلیپ ته میک سب کلیپ او اوکې. ګوره هغه کلیپ دا ته اوشته، په هغو کې کوم تغییرات راغلل؟ نه. راځم دا کلیپ مثلا ګورئ دا کوچنی کلیپ دی، دلته څنګه کوئ په دو شکل سره باندې. دغه نه وروسته بل چې دی ایډیټ سب کلیپ، همدغه سب کلیپ چې موږ جوړ کړلو دلته په دو باندې کلیک وکړه، راشه ایډیټ سب کلیپ ته. ګوره اوس دلته درته وایي چې سټارټ، چې زه مثلا غواړم چې دغه د دغه ځای نه شروع شي، پر دغه ځای باندې ختم شي، یعنې هغه سټارټ او اینډ یې دلته موږ ته ښایي. صحیح ده. اوکې. دغه سب کلیپ اوس څنګه شو، ګورئ غټ شو دغه نه، یعنې سیټینګ کې تغییرات راولئ، غواړئ چې کم یا زیات یې کړئ. صحیح ده. ایډیټ سب کلیپ یعنې دمغه سب کلیپ ایډیټ. بل دغه نه وروسته ایډیټ آفلاین دی. آفلاین فایل خو مې درته ووایي که نه په اولو هغه کې. اوس څنګه کولی شو چې دغه آفلاین فایل موږ تاسو ایډیټ کړو. دلته فایل مینو ته به چې راغلو، موږ تاسو یو آفلاین فایل درلودو که نه. د څه په خاطر هم درلودو چې بیا موږ مثلا کوم یو فایل و د هغې سره به لینک ورکولو، هغه فایل یعنې یو شی به موږ نه لرې شو، بیا به لینک آفلاین ته ورکولو. صحیح ده. مثلا آفلاین کې د دغه هغه نوم دی، د ویډیو نوم دی، مثلا کپشن ورکوي، د شاټو تنظیم یې دی. صحیح ده. دا اوکې. ګوره یو آفلاین فایل دلته جوړ شو. صحیح ده. موږ تاسو خو لینک بیا دلته ورکوو. صحیح ده. چېرته ورکوو لینک؟ دلته. صحیح ده. راځم اوس کلیپ ته ایډیټ آفلاین، یعنې غواړم چې په دغه کې څنګه وکړم تغییرات راولم. صحیح ده. دا یوه ویډیو ده. صحیح ده. زه غواړم چې په دغه کې مثلا دغه سورس سیټینګ موږ هغه مطلب که نه، سورس سیټینګ یعنې چې څنګه دغه ویډیو په کومه کوالټي په کوم کیفیت باندې راغلې ده. زه غواړم چې د نور مواد هم په همدغه کوالټي باندې څنګه کړم، که دا مثلا د فریم څخه برابره ده یا مثلا د فریم نه وتلې ده، هر رقم کوالټي شی ده، کې HD ده، فول HD ده، یا UAR فارمټ کې چې راغلي، غواړم چې نور شی هم څنګه شي د سورس سیټینګ د مغو طریق نه باید دغه ویډیو مطابق څنګه شي ورته راشي. بل شی پاتې شول ویډیو آپشن کې. په ویډیو آپشن کې فریم هولډ، یعنی یو فریم ثابت پاتې کېږي. راځم د دغو ځای نه داسې پورته ورشروع کوم چې ښه پې باندې پوه شي. انزر فریم هولډ یعنی هر چېرته چې ما دغه کلیپ دی، ګوره مثلا په دو ځای کې زه کله چې انزر فرام هغه پې وایم فرام هولډ، دغلته اوس په دغه ځای کې ګوره یو تصویر یې ماته وایستو. ګوره زه چې کله پلی کړم په فلمو کې مې لیدلي داسې د 2 ثانیې لپاره ثابت پاتې شي فریم. صحیح ده. یعنې یو عکس شي بیا وروسته بېرته ویډیو شي. سره مې خلاص شو.
بل په کلیپ کې چې دی په ویډیو آپشن کې اډ فریم هولډ چې هر چېرته زه ولاړو هماغه ویډیو تر اخره پورې ماته څنګه کېږي په هماغه تصویر باندې ښیي. زه یو سم تصویر کې پیدا کړم مثلا دا راشه کلیپ ته ویډیو آپشن اډ فریم هولډ دلته چې راشي ګوره اول سر ویډیو ده په آخر سر کې چې کومه ویډیو پاتې کېږي ټول هماغه تصویر شو یو دانه تصویر ځنې جوړ شو. ګوره بل رځو چېرته کلیک په باندې وکړئ کلیپ ته رځو ویډیو آپشن ته په ویډیو آپشن کې فریم هولډ آپشن دلته اوس څه درته وایي ګورئ د دغه اول ستاسو ته وایم د دې ویډیو سر د دغه ځای نه شروع کېږي صحیح ده. ګوره دغه ځای دی د ویډیو سټارټ ښه صحیح ده. راځم چېرته اینډ یې څه شی دی اینډ یې کېدای شي تور هغه وي دلته راشم اینډ په دغه ځای کې وڅکه چې ښه معلوم شي. ګوره اینډ یې دا ځای دی صحیح ده. اوس دلته څه درته وایي تا ته مثلا زه په د موبایل کې ودرېم صحیح ده. راځئ چېرته کلیک په باندې کې ویډیو آپشن ته فریم هولډ اوس دلته ورته وایي چې مثلا زه غواړم هولډ شي یعنې ودرېږي چېرته په ان پوینټ کې اول سر یعنې ټوله ویډیو په اول سر کې چې کوم یو عکس دی یو فریم چې کوم عکس دی حتی اخره پورې هماغه په باندې پلی شي. ګوره ان پوینټ راځئ اوکې اوس څه شی شو ګوره هغه اول سر چې څنګه و تر اخره سره پورې څنګه شو صحیح ده په باندې پوهېږئ. یا مثلا رسې آوټ پوینټ دا ټول دلته دا پوینټونه ته څنګه کوې ورته انتخابوې سکوینس ټایم کوډ پلی هیډ هر چېرته چې دی په هماغه څنګه که هماغه ځای نه شروع هغه وکړه هر ځای چې د کرسر ته ولاړ دی ګوره وختي په دې ځای باندې ولاړ و ټول ویډیو یې څنګه که سټاپ کړ غږ ته هېڅ څنګه دی تاوان نه دررسېدلی. دلته ټایم دی صحیح یعنې هغه فریم سمفلینګ او فریم بلډینګ او څه شی اپټیکل یعنې موږ تاسو به چې کله یوه ویډیو هغه که سلو موشن که که نه دلته زه راځم یوه ویډیو سلو موشن کوم چې ښه پوه شي دغه ځای دی زه غواړم چې څنګه یې کړم سلو موشن یې کړم چېرته راځم ګوره دا اوس موږ ته داسې ښکاري داسې فریم په فریم باندې ګوره یو فریم داسې مخکې ځي زه غواړم دا فریمونه یو د بل سره څنګه کېږي میکس کېږي راځم چېرته غواړم چې دا یو د بل سره څنګه کړم میکس کړم ویډیو آپشن ته ټایم ته فریم بلډینګ یعنې د فریمو تنظیم جوړول صحیح ده. په دې باندې چې زه کله کلیک وکړم ګوره یو په بل سره داسې میکس کړل صحیح ده. اوس هغه د فریمو اندازه موږ ته هغه ښیي صحیح ده. دا فریمونه یو په بل کې کوم فکر کړی داسې هغه یې حساب وکړو په کاسه وکړو لکه موږ تاسو کنټرول ډي اپلای ترانزیشن هم چې کاروو نه و یو هغه نه ویډیو نه په بل ته چې نرمه وخت صحیح ده داسې هغه به پرې راغله اوس هم په دې شکل سره ګوره سر پرې باندې خلاص شو ډېر آهسته آهسته که چېرې زه بېرته دا کنټرول زاید کړم ښه ګوره داسې څنګه کېږي بند کېږي یعنې د هر فریم څخه جدا جدا صحیح ده سر پرې باندې خلاص شو. فریم بلډینګ دا ټول د فریم بلډینګ دپاره دي صحیح نه فریمونه جوړول اپټیکل دی چې هغه هم څنګه کېږي د ترتیباتو شی سره برابروي چې یو د بل سره ښه میکس شي صحیح ده. بل دغه نه سکیل ټو فریم سایز سیټ ټو فریم سایز دا خو باندې پوهېږي دا هره ورځ کاروو دلته رایټ کلیک سکیل ټو فریم سایز سیټ ټو فریم سایز صحیح ده. دا دومره مهم هم نه دي مهم دي په هغه صورت کې چې ویډیو د فریم سره برابره نه وي صحیح ده. بل چې دی آډیو څه دی آپشن دی یو ویډیو آپشن دی یو آډیو آپشن دی. زه په دې باندې کلیک وکړم آډیو آپشن کې هماغه آډیو گین دی صحیح ده. یعنې موږ تاسو څنګه کول د ډي بي په اندازه موږ تاسو څنګه وو د دغه غږ هم پورته کوم مثلا د 4 ډي بي په اندازه څنګه غواړم چې د غږ پورته کړم دا خو سلو موشن دی غږ خراب دی د دغه یو صحیح ده. راشه کلیپ ته آډیو آپشن جی مثلا د 6 ډي بي یا 15 ډي بي په اندازه څنګه د تو غږ پورته کړم. اوس راشه ایکسټراکټ ټو آډیو یعنی دغه ویډیو نه څنګه شوه هغه اډیو یې ماته ځینې وایستله صحیح ده. بعضې وخت په پریمیر کار نه کوو یو ورته د سره کېږي ګوره یوه څنګه شو ماته یې اډیو راکړله صحیح ده سره پرې خلاص شو. اوس دلته راشه ګوره اوس بریک اوټ ټو مونو یعنې د سټوري نه څنګه کړل ماته مونو ته واړول دا کوم هغه دی چینل دی سټورو دی که نه ګوره دوه دانې مونو یې ما څنګه کړل مونو واړول دا ګوره یو ورشو دا یو مونو شو ګوره دا بل مونو شو سره پرې خلاص شو. اوس په دواړو دا جدا جدا شول دا څنګه دی سټورو دی دا هم مونو دی دا هم مونو دی یعنې د سټورو نه مونو ته واړوله صحیح ده. په دې ځای خو مو سر خلاص شو د وخته چې نه فعالېدو صحیح ده. ښه
بل دغه نه وروسته موږ چې لرو سپیډ ډیوریشن دا خو ویلی یم دی که نن دی ویلی راځم چېرته دا لرې کړم راخلم دلته راځم کلیپ ته کلیک پې باندې وکئ راشه کلیپ ته سپیډ ډیوریشن په سپیډ ډیوریشن کې ریورس هم چې وویل که نه ریورس باندې پوه وئ یعنې چې یوه ویډیو هم شاته کوله راځم مثلا د یوې ویډیو نه سی دلته یې غوڅوم تر یو ځایه پورې چې د ویډیو له کمه شي صحیح ده تر دغه ځایه پورې وي پې باندې ووایه ما دغه شی په کار دی اوس راشه کلیپ ته سپیډ ډیوریشن اول دلته سپیډ درته وي سپیډ د تاسو دی اوس 100% دی صحیح ده دلته کله چې زه رافل ایډیټ ورته فعاله کړم موږ تاسو خو ګوره دلته رافل ایډیټ دلته هم ویلی وو که نه کله به چې و بله ویډیو څنګه کوله شاته کوله ورته فکر مو دلته هم زه رافل ایډیټ ورته فعاله کوم ګوره ما دلته د دغه ویډیو د هغه دپاره کوم ځای تر اوسه پرېښی دی مثلا غواړم چې دکې سپیډ ډېر کړم صحیح ده ویډیو ته مې کله ځای پرېښی ویډیو په خپله دلته څنګه کېږي اوس ځان برابروي ورته راشه سپیډ ډیوریشن ته مثلا زه غواړم چې 100% د نه وي دغه دی د سپیډ زه ورته وایم چې باید څو فیصده وي 50% اوکې ګوره هغه ویډیو څنګه که خپله شاته ورسه بوتلم سر هم پې باندې خلاص شو اوس راځئ دلته یو مثلا بدون د دونه چې ته مثلا هغه ورته کړي زه ورته وایم چې بېرته باید 100% سي ګوره ویډیو په خپله ولې ځکه دلته ما رافل ایډیټ ورته پاره کړی ویډیو په خپله بېرته ورسه نښلي صحیح ده بېرته دې حالت ته واوښته که غواړئ چې مثلا د دغه ځای نه تنظیم کړي د ډیوریشن نه اوس درته وایي چې ته مثلا دغه ویډیو کنسل دغه ویډیو تا د دغه ځای نه تر دغه ځای پورې هر څومره چې دا یا 10 ثانیې یا 20 ثانیې دلته راځې ته ورته وایې چې زه غواړم چې دغه 3 سکنډه یا 3 دقیقې ویډیو مې چې دا زه غواړم چې دا څنګه شي په 2 دقیقو کې پلی شي صحیح ده یعنې زر پلی شي اوکې سر هم پې خلاص شو تیزېږي ښه بل دغه نه وروسته راځم چېرته په سپیډ ډیوریشن کې چې دی ریورس دی ریورس دغه ویډیو څنګه کې وي سرچپه کې وي صحیح ده سرچپه شو غږ هم ورته سرچپه شو سر هم پې خلاص شو بل دغه نه وروسته په کلیپ کې چې دی په سپیډ ډیوریشن کې دغه اوډیو فیچ دلته کله موږ تاسو چې مثلا یوه ویډیو ده سپیډ هم یې ور ډېر کړو مثلا 50 ثانیې کم کړلو صحیح ده ګوره غږ یې څنګه دی اوس بس بو غږ دی که نه خو زه غواړم چې دغه غږ یې هم داسې ورسه کش شي لکه د ویډیو چې ورو ورو ځي خو غږ یې هم داسې ورسه لاړ شي داسې خراب نه شي راشه سپیډ ډیوریشن ته دا هم ورسه فعاله کړه هغه غږ څنګه شو یعنې اول څنګه و په دو شکل سه کنټرول زاید سر هم پې خلاص شو د دونه دونه وروسته بل چې دی کپچر سټینګ دی کپچر سټینګ خو همدلته هم درته ووایي صحیح ده F15 یې چې شی و شارټکټ و دغه نه وروسته بل چې دی انزرټ دی انزرټ څوک پوهېږي یو خو موږ تاسو دلته په ایډیټ کې یو شی به هم کافي کړل بیا به راغلو چېرته دلته خپله انزرټ هم درلودو که نه پیسټ انزرټ یعنې په دغه ځای کې به څنګه شو په خپله ور انزرټ کېدلو خو دلته هغه انزرټ نه دی چې ته کاپي شی ورته واخلې انزرټ دی راشه په مثلا یوه بله هغه ده ویډیو در واخله دلته مثلا دا ویډیو ده صحیح ده دغه ویډیو ته غواړم چې زه په دغه ځای کې انزرټ کړم کلیپ ته راځې انزرټ صحیح ده یعنې په خپله یو پرې څنګه کېږي ورته انزرټ کېږي خپله په موبایل کې ځان ته ځای پیدا کېږي هر چېرته چې ته دغه کلسر ته ولاړ وي هغلته د همغه ځای نه څنګه کېږي انزرټ کېږي او بل شی دی اووررایډ دی هغه بیا څه کار کوم هغه بیا د دغه ویډیو په سر باندې ورلوېږي صحیح ده راځئ دلته کلیپ ته اووررایډ هغه د ویډیو په سر باندې ولوېدو ګوره مثلا په دغه ځای پورې دا ویډیو ده وروسته دغه نه دا ویډیو شروع کېږي د انزرټ اووررایډ هم توپیر هم وکړو یو یې په سر باندې ورلوېږي او بل ویډیو نه خرابوي په موبایل کې ځان ته ځای پرېږدي هغه نوره ویډیو شاته کوي صحیح ده انزرټ داخلول بل دغه نه وروسته ریفلیس فوټیج دی چې کله زه مثلا یوه ویډیو را خلاصه کړمه د بلې ویډیو باندې ریفلیس کېږي یعنې یوه ویډیو په بله ویډیو باندې چاړو کلیپ ته راشه ریفلیس فوټیج یعنې دغه د نامې ویډیو ده زه غواړم چې په کومه ویډیو باندې وړم دلته راشه په هره ویډیو چې ته غواړې زه به یم چې هغه ویډیو ده په دغه ویډیو باندې وړوه ریفلیس یې کړه اصلي کلیک موږ په دغه ویډیو باندې کړی و صحیح ده
صحیح ده. ریفلیس فوټیج یعنې د یوې ویډیو اړول په بلې ویډیو باندې، لکه موږ تاسو چې یو آفلاین فایل چې جوړولو یعنې یوه ویډیو بله ویډیو ورته راخسته. صحیح ده. دا شو ریفلیس فوټیج، ریفلیس ویت کلیپ. راشه دلته دو باندې کلیک وکړه، راشه ریفلیس ویت کلیپ. ریفلیس ویت کلیپ یعنی په دغه هغه کې چې په سورس مونیټور کې چې کوم شی دی هغه باید دلته ماته هم ښکاره شي. پرام سورس مونیټور دلته خو ګوره وختینی بل کلیپ و، اوس دا کلیپ دی. کنټرول زیډ ګوره دلته دا کلیپ دی. زه په دغه سورس مونیټور کې کوم کلیپ لرم نغمه ده که نه، دلته زه غواړم چې دلته چې کوم کلیپ لرم دا باید ماته دلته هم په ټایم لاین کې ځو، هم دلته په مونیټور کې راځئ کلیپ ته ریپلیس فوټیج باندې کلیک کړئ. صحیح ده. فرام سورس مونیټور نغمه راغله ورته که نه. صحیح ده. دا دومره مهم شی نه دی چې تاسو دغه وکړئ. فرام سورس مونیټور مچ هر شی چې دلته چې کوم رقم شکل باندې دا ولاړ ده دلته هم باید هم په همغه شکل سوه درېږي. راشه کلیپ ته ریفلیس فرام سورس مونیټور په همدې شکل. مثلا که دا ویډیو په دغه ځای وي، راشه کلیپ ته کلیک باندې وکړه په همدې شکل. صحیح ده. یعنی سورس مونیټور کې څنګه ده همدلته په هغه کې ماته په ایډیټور کې هم په همدې شکل سره ښکاره شي. بل شی دی فرام بین. په بین کې چې کوم یو هغه وي، په بین کې چې کوم یو هغه باندې ما کلیک کړی، ګوره وختي ما په دغه ویډیو باندې کلیک کړی. څنګه شوه؟ یعنی په بین کې چې دلته کوم فولډر شی چې زه لرم په هر باندې چې ما کلیک کړی وي هغه څنګه وي هلته ایډیټور ته ماته وړي. صحیح ده. دا په ځینو حالاتو کې بیا یې سړي نه اشتباه کېږي. بل شی لرو د هغه نه وروسته انیبل او ډیسیبل. دا خو پوهېږئ دلته هم شته دی. صحیح ده. انیبل یعنی څنګه کېږي فالول او غیر فالول. ان لینک خو پوهېږئ. صحیح ده. یو بل څه جدا کوي. بل د هغه نه وروسته ګروپ لرو. مثلا څو فایلونه دي دلته یا څو ویډیوګانې دي. صحیح ده. غواړئ چې زه غواړم چې مثلا یا داسې کوي چې دغه دوې ویډیوګانې زه غواړم چې یو ګروپ کړم. دلته راشئ ګورئ ګروپ جوړ شو. صحیح ده. یعنی یو ګروپ شوې. اوس هره خوا ته چې دی زه وړم څنګه دي یو ګروپ دي. که ان سلیکټ هم وي څنګه دي دی یو دانه ګروپ شول. صحیح ده. یو ټولای شي. راځئ بېرته ان ګروپ خو پېژنئ، بېرته د ګروپ ایستل دي. ښه، دغه نه وروسته په کلیپ مینیو کې چې پاتې کېږي درې مهم کمانډونه دي چې سنچرونایز دی، نیسټ دی او ملټي کیمرا ده. اول سنچرونایز دنده دغه ده چې کله موږ تاسو یوه ویډیو یا مثلا یو کلیپ په څو کمرو باندې کړی وي، نو د دې دپاره چې دغه کلیپ سره یو ځای شي، مثلا اوازونه یې سره یو ځای شي، تصویرونه یې سره یو ځای شي، نو د دې دپاره څنګه کوو مثلا موږ سنچرونایز کاروو. راځم دا ویډیو اپلای کوم. ګورئ دغه ویډیو ده. اوس مثلا دا ویډیو مو هم په کیمرا باندې ریکارډ کړی او هم د کمپیوټر پر هغه باندې په سکرین باندې ما ریکارډ کړي. زه اوس څنګه کولی شم چې دا مثلا سره یو ځای کړم؟ دا که مثلا زه داسې اکاونټ وه چې دواړه اوازونه سره یو ځای شي، دا مشکل کار دی. نو دې لپاره چې زه سره یو ځای کړم، راځئ دواړه داسې سلیکټ کوئ، کلیپ ته راځئ، دلته سنچرونایز باندې کلیک کړئ. سنچرونایز کې دلته نور اپشن درته وي چې د اډیو د طریقې ماته څنګه سنچرونایز کلیپ که راځئ ماس په دې باندې کوئ، دا اوس ساوند او اډیو ورسره څنګه کوي سره یو ځای کوي. ګورئ ادي سره یو ځای کړل. اوس دغه دا شو چې مثلا هر څه مو مثلا کیمرا کې ویلې هغه د کمپیوټر په سکرین باندې هم هماغه ساوند هماغه موږ ته څنګه کېږي ښکاره کېږي. دا شو سنچرونایز چې انشاءالله په دا باندې به یوه پروژه بیا هم لرو. دغه نه وروسته بل په کلیپ کې مهم شی چې دی نیسټ دی. نیسټ د ملټي کیمرې دپاره موږ فالوو. نیسټ د دې دپاره دی چې دغه ویډیوګانې مثلا اوس د دوی دواړو اول داسې کوم چې د دواړو نه یو ساوند پرېږدم، ولې ځکه ساوندونه دواړه سم مساوي شول. ساوند هغه ساوند پرېږدمه چې مثلا ښه کیفیت ولري، ښه کیفیت لرونکی ساوند زه پرېږدم. مثلا غواړم د کمپیوټر ساوند ځنې انلینک کړم، دا ساوند ځنې ډیلیټ کړم، ساوند د کیمرې یا د مایک ساوند پرېږدمه. ښه، دغه نه اوس بېرته ټول سلیکټ کوم، راځم کلیپ ته نیسټ. نیسټ سره یو ځای کوي یې ټول کلیپونه. دا چې کله نیسټ شو، دا ګورئ نیسټ شو. هغه کلیپ داسې نه دی چې هغه بل کلیپ د کمپیوټر کلیپ یې د منځه وړی دی، بلکې هغه کلیپ هم شته دی، خو په دغه کې نیسټ شوی دی. اوس د دې دپاره راځم ملټي کیمرا، غواړم چې دغه ایډیټ په اسانه طریقه وکړم. راځم ملټي کیمرا فالو کوم، انیبل. دلته ګوره اوس هغه بل هغه ماته راغی کلیپ چې ما نیسټ کړی و. د دې دپاره زه راځم دلته په سیټینګ کې
ملټي کیمرا دلته هم څنګه کوم شو کوم او فالوم دلته ګورئ دواړه کلیپونه اوس دلته معتبر کړل مثلا فرض کړئ لکه موږ تاسو چې 2 یا 3 یا 4 کیمرې ولرو هره کیمره چې موږ خوښوي دلته په مانیټور سکرین باندې موږ ته څنګه کېږي ښکاره کېږي په هر یو باندې زه کلیک کوم هماغه ماته دلته څنګه کېږي په کیمره باندې ریکارډ کېږي مثلا زه راځم دا پلی کوم د سره زه ورته وایم چې اول سر به د دغو ځایونه شروع شي دا پلی کوم داسې مخکې د لوی بخښونکي خدای پاک او سپېڅلي نامه قدرمن لیدونکو په دې هیله چې جوړه وروغ به وئ غواړم چې په دغه ویډیو کې تاسو ته د ایکسپورټ پروژه وکاروم چې څنګه کولی شو موږ تاسو د اډوب پریمیر څخه یوه پروژه خپل کمپیوټر ته یا په ای وي آی یا اوس مثلا غواړم چې د دغو ځایونه وروسته دغه ښکاره شي پلی هم نورو فارمټونو ته واړوو راځم د دې لپاره چې زه دغه پروژه ایکسپورټ کوم مخکې نه دلته ما کومه پروژه چې جوړه کړې ده باید بېرته دلته راشم ګورئ ټوله په مکمل شکل سره د ما مثلا پروژه ده تکمیل شوې ده اوس څنګه کولی شم چې دغه ایکسپورټ کړم د دې لپاره چې زه غواړم چې دا پروژه ایکسپورټ کړم راځم فایل ته په فایل کې دلته ایکسپورټ یعنی هر کلیپ چې تاسو غواړئ چې یو نه بل ته واړوئ که چې مثلا څو دانې داسې کلیپونه سر په سر وي دلته خپله ټول معلومیږي بس په هماغه باندې کلیک کوئ موږ تاسو ته به هماغه کلیپ دلته څنګه ریکارډ کېږي بس کنټرول پلس ای وای موږ تاسو دلته څنګه کولی شو د موږ تاسو هغه پروژه اوس دلته راغله اوس زه غواړم چې دغه پروژه ګورئ دغه اوس دلته داسې دانه دانه یې دلته خپله په دغه هغه کې ما دلته معلومیږي په سیکوینس کې چې ټول دغسې سغوت شوی دی مثلا ګوره دا کلیپ د دو دی دلته د دو کلیپ دی بېرته مثلا که چیرې زه راشم دا کمپوز ویډیو کومه اوس دلته که چیرې زه دا پلی کړم په هماغه شکل سم چې څنګه کړی په هماغه شکل سره ریکارډ شي دغه پروژه ایکسپورټ کوم مخکې نه دلته ما کومه پروژه چې جوړه کړې ده دغه ټوله په مکمل شکل سره په دې شکل سره داسې څنګه کېږي ایډیټ کېږي دا وه د ملټي ټرک دنده چې ډېره مهمه ده عموما دلته ګوره کیمره 1 کیمره 2 اوس فعلا موږ کیمره 1 کې یو نو د دې دپاره دغه که څو دانې کیمرې مثلا دلته موږ تاسو موجودې وي کولی شو په اسانه طریقه موږ تاسو دغه ایډیټ ترسره کړو که چیرې مثلا ملټ ټرک نه وي خو زه راځم بېرته دغه مثلا کنټرول زاید کوم دا کنټرول زاید شو ګوره د نیست نه ووتو اوس هم په دې طریقه هم کولی شو چې مثلا راشئ دغه په دو ځای کې کاټ کې د دې ځای نه تر دغه ځای پورې دلته کټ کوو مثلا لینک دا ځینې ډیلیټوم بیا مثلا تر دغو ځای پورې داسې راځئ بیا دلته دا ځینې ډیلیټوي داسې وخت ډېر غواړي ګرانو لیدونکو دغه د کلیپ مینو چې ما درته چمتو کړه تر بلې ویډیو د خدای په امان